السلام علیکم ګرانو ملګرو، ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د صحت کالي به مو په تن کړي وي. بخت الله بهار یم او یو ځل بیا حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. هیله مند یم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب او ټولې ویډیوګانې در سره وګورئ. هره ویډیو له کتنې څخه وروسته خورا ځانګړې ګټه لري او د هرې ویډیو له کتنې څخه وروسته تاسې به وکولی شئ چې ډېر څه ورڅخه ترلاسه کړئ. راځو په خپل لوست باندې پیل کوو. نن د لام توری پیلوو. د لام توری د الف ب جیم دال ر سین صاد توی عین له تورو سره ګډوو. د لام توری له الف توري سره دا ډول ګډوو. لام له ب سره دا ډول ګډوو. ری په دوه ډولو لیکلی کېږي، یو په دې ډول او یو دې ډول لیکلی کېږي. دلته لام سین دا ډول هم لیکلی شئ او داسې هم لیکلی شئ. د لام توری د سوات له توري سره دا ډول ګډوو. لام توی که هم دا لوست یو ځل بیا درته ولیکم، تاسو به ډېر ګټور تمام شي. لام له ب سره ری دا ډول هم لیکلی شئ او هم دا شی داسې هم لیکلی شئ. لام له سین سره په دوه شکلو لیکلی کېږي او لام هم د سواد سره په دې ډول لیکو. ښایي ډېری کسان به دا هیله لري چې دا ډول خط دې کاشکې ما درلودلی. دا ډول خط جوړونه په ډېر تمرین باندې کېږي. هر کله چې یو څوک وغواړي چې خط یې ښکلی شي نو دی باید ډېر تمرین ورباندې وکړي. په دې توګه به دی وکولی شي چې خپلې ټولې هغه ستونزې چې په خطاطۍ په برخه کې لري له منځه یوسي. بناً که تاسې هم غواړئ چې ښکلي خطونه ولرئ، تاسو ډېر تمرین او اکسرسایز ته اړتیا لرئ. هیله ده چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او د دغه چینل د لا بډاینې لپاره خپل هغه ملګري هم راوبولئ چې د خطاطۍ د برخې شایقین دي. موږ به هره ورځ نوي لوستونه، نوي معلومات ستاسو چوپړ ته وړاندې کړو او همداشان په یاد ولرئ چې د دغه خط ختمېدلو ته یو څو محدودې ورځې پاتې دي. د دغه څخه وروسته به د نس خط هم پیلوو یا د پښتو خط.
هغه هم ډېر ښه یقین لري. او همداشان پلان ده چې د انګلیسي ژبې لوستونه به همدې پاڼې څخه پیلوو. د پښتو ژبې د ګرامر او همداشان د کمپیوټر په برخه کې معلومات او زده کړې به هم در وړاندې کوو. هیله ده چې چینل مو سبسکرایب او زموږ لوستونه تعقیب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.